نو کته معنا په دې وخت کې څه فائدہ اخلي نو معنا فائدہ اغستل شي وای خط داس چلو کا چې د بنو قریظه او د بهر چې کم احزاب دی ډلې دی په مدینه باندې چې حمله کړې د دې په منځ کې د اتحاد ماتولو کوشش وکړه چې دا مات شي په دې موقع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې و چې الحرب خدا چې جنگ چې کوم دی دا چل دی دا دوکا دا چل دی نو دی وجنه دوی ته داسې چل جوړ کا چې دوی د اتحاد مات شي چنانچه هغه خيار سړیو لاړو اټورنه اوله بنو قریظه يهوديانو سره ملاو شو ورته ویل چې زه د بارني کافرونو راغلی ما او تاسو خیر خوای ما تاسو مخکې نه ما سره خګړې دي زه تاسو سره خګړه کوم وای څه خګړه کوي وای دا سده چې بارني چې کوم کافر را جمع شوی دي قریش وغیرہ دا غي نیت تاسو د لپاره خنه ده هغه به حمله ونه کی ګوري تاسو به حمله وکي هغه به وتختی نو چې وتختی هغه خپلار شي څوک به مکه ته لاړ شي څوک به خپل قبایل ته لاړ شي څوک به خیبر ته لاړ شي نو تاسو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دنه یې په مدینه کې تاسو به څنګه خلاصي گئی او هغه په دې کې مخلص نه دي په دې جګړه کې وای خانه دي مخلص وای نه دي مخلص وای نو بیا څنګه چلو کو تاسو راځي دا وای زما راځي دا چې تاسو کافرو چې کله د مکه قریش چې تاسو نه جګړه مطالبه وکي دا هغه نه تاسو بعضی کسان به تور زمینان ځان سره کینوي چې موږ ضمانت کې کسان راکې چې کینو نو هغه کسان چې تاسو کینوي نو هغه به تاسو لپاره دا دلیل جوړ شي چې دا خبره دا پدې کې مخلص دی او کنه دی مخلص نو بیا تاسو دنه په مسلمانانو حمله وکړي هغه به بهر نه حمله وکړي وای دا ډېره خرای ده ډېره صحیح مشوره تاسو ته راکړه او دلته نه پټ لاړې کافرو ته ورغلو قریش ته ویلي چې دنه چې کوم بنو قریظه دي د ګوري رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم باندې حمله نه کوي دنه ځکه چې غوي خپل ته پاتې کیږي او هغه تاسو لپاره مخلص نه دي اسنه چې تاسو برانه حمله وکړي هغه دنه امدادونه کوي نو چې دنه امدادونه کوي تاسو به ناکام شئ نو چې ناکام شئ تاسو ټول به جګړه به ناکام شي وای دا وتا صحیح خبره وکړه نو څنګه چلو کومګه نو الله مسره واستعاون کوي کنه حالات ورته برابرې وای دا سي چل دي چې هغه په تاسو باندې اعتماد نه کوي تاسو هغه ته جواب وکړي چې جواب ورته وکړي چې تاسو خبره هغه اومنه له بغیر د شرط نه نو بس معلومه بشي چې هغه مخلص دي او که بغیر د شرط نه ونه منله نو معلومه بشي چې مخلص نه دي چونانه دې جواب وکړو چې راځي چې مشوره وکړو چې سبا حمله کوو هغه ورته موږ حمله نه کوو ولې نه کوو څومره پورې چې تاسو موږ ته دومره کسان په ضمانت کې راکړي نه نو دواړو خبره صحیح ثابت شوه یو تم د ویلیو چې ضمانت بغواړي بل ته ویلیو چې ضمانت ونه ورکوي نو هغه وایي بده کې د خپل منځ کې هغه اتحاد مات شو او په دغه شپه الله تعالی یو بهترینه سلی په دې باندې راوسته ډیره د یخنی او د ډیره بهترینه سلی و د دې خیمه الله تعالی ورانه کړی او بهر حال د شکست خړو دی لاړ چلاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته تشریف راوړو مازدیګر مونږ مونږ لا شوی نو او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اصغر او غیره یا د مجاهدینو چې کم سامانو داله پوسکړې نو چې جبرئیل علیه السلام راغی چې سامان مګ دی اسلحه مګ دی او لار شه د بنی قریظه اول کار ختم کړي ځکه چې دوی لوی تاوان کړي او ډېر نقصان رسول او صرف دا نه بلکې د کافرو سره د مدینه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختمولو منصوبه کړي و چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې ما د ګر منځ په مدینه کې نه کوي ما د ګر منځ بنی قریظه په دې محله کې بغیلا کې وکړو ټورنه اولی علی رضی الله تعالی عنہ واسطو څنګه سانو سره او هغه ته ویلي چې تاسو سره به جګړه وي او تاسو دا پورونه پرې او تاسو سره به جګړه دومره وخت تاسو پرې هغه خپلو کې مشوره وکړه چې څنګه چل کو جواب زور کو بهر الفیصله دا وکړه چې زموږ موږ خپل کار کو موږ نه کور پیګدو نو وطن پیګدو او موږ بدل تیو ک تاسو حمله کوی موږ د سره جګړه کو دا خبره غوي اول کمزوري اغستی و چنانچه چې لږ وخت لري دو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ټول صحابه کرامو د بنو قریظه نه غیر چاپیر محاصره واچوله چې محاصره شو محاصره تقریبا 2 هفته 15 دن یا 16 دن تیر شوی چې دوی نور محاصره ز هغه ونه ساتله او دې ته مجبور شو چې خبره ترو چنانچه خبره اترې د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب راوستو چې موږ خبرې کوو خو خبره به د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ په بنیاد باندې کوو ثالث بدی او سعد بن معاذ د مدینه د خزرج سردارو او دې سره د دې مخکې تعلق او دوستی تیر شوی و نو د دې توجه د خیال داو چې سعد بن معاذ به زمونږ په حق کې نرمي وکي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایي چې صحیح ده سعد بن معاذ په فیصله وکي چې ارز فیصله وکا اب تاسو مونږ نه اب مونږ منو عبد الله ابن ابي د سرمکی د مدینه چې کم کوغه منافقینو د مدینه د يهوديانو ته ویل چې ونه تختی موږ در سره یو چې تاسو باندې حمله کوي موږ در سره یو وغیرہ وغیرہ او بیا سعد بن معاذ ته ویل چې دې سره نرمي وکا وغیرہ وغیرہ خو نه په جګړه کې يهوديانو سره ملګرتیا وکړه د منافقینو او نه د دې خبره سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ ومنله چنانچه سعد بن معاذ ثالث وګرځیدو نو هغه فیصله وکړه فیصله ادا سیوا
چې څومره د دین ران دي دا ټول قتل کړل شي، څومره چې د دې خځې دي دا به د مسلمانانو وینځي شي، او څومره چې د دې مال دی دا به د مسلمانانو کې د غنیمت په بنیاد باندې تقسیم شي. دغه د اخیار د نرمه فیصله وکي او بهترینه فیصله وا ځکه چې دا يهوديان د سعد بن معاذ او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خدا پته وا چې هغه بنو نذیر چې مونږ ژوندۍ پرې خودل او لاړل الته په خیبر کې آباد شول نو څه ونکړل په مونږ باندې دا ټول کافر د غیر چاپیر قبایل او مکه ولې موږ باندې راځو ونکړل نو دا چې دغه ژوندۍ پرید ولاړ شي د دې سازشونو نه موږ بیا هم نشو خلاصېدل نو دی وجنه د يهوديانو هم دغه سزا ده چې د يهوديان ختم شي د دې د بیخ بنیادی ختم شي چنانچه هم د کرنګ فیصله هغه یو کړل او دې صورتي هغه کې احزاب کې په دې باندې تفسیره هم ده او دغه د دې هغه شان نزول باعث مو چې ما تاسو ته وکړه دین علاوه په دې کې زید رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه غلام او چې ماشومي اغسته او بیا په کور کې لوی کړو او هغه ته بچي ویلو او خلکو به عام هغه ته زید بن محمد ویلي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل کور او بچي یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر لور زینب هغه ته په نکاح کې هم ورکړه اگر کنه د زینب خو خوا نه د زینب د ورونو خو خوا خبره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم حکم دغه خپلو کې تعلق خنو ځکه چې زید یو غلام آزاد کړی شوی او زینب چې کوم واده د لوی خاندان نه و خبر الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا حکم ورکړو چې زید چې کله طلاق ورکړي زینب ته نو ته ور سره نکاح وکړي ته بیا نکاح وکړي او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ډېره ګرانه و ګرانه ځکه و چې زید خو خلک زما د بچی په نوم باندې غني او د زید خزه خو زما انګور ده او ننګور سره نکاح کول د خلک په دا څنګه عجیب وګڼي خدای الله حکم و چې ته هم د کرنګي کوي ته هم د غرنګي کوي چنانچه زید طلاق ورکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سره نکاح وکړه د دې د نکاح د منافقینو ډېر په زور او شور سره او ډېر په بل چړ کې دغه مخالفت وکړو دغه وکړو چې دا څنګه پیغمبر دی او دا خپل انګور باندې عاشق شوی او وغیرہ وغیرہ الله تعالی دې متاسو دغه هغه بیان هم مسدي چې کوم هغه کړو بهر حال داغه الله تعالی طریقه خودلې د هغه لپاره بیا زینب سره چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح وشوله داغه په مجلس کې چې کله صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناس ډېر نا وخت پورې داغه باره کې هم د مسلمانانو تربیت بنیاد باندې او د پردې ابتدایي احکامات هم په صورت احزاب کې الله تعالی را لګي اوس تاسو د معنا اورئ چې موږ الله توفیق راکړي ناغمره الله تعالی موږ د بیان کې الله تعالی دې تاسو ټول په دې باندې پوي کی یا ایها النبی اے پیغمبر اتق الله او یریګه د الله تعالی نه ولا تطع او تابعداري مکوا الکافرین د کافرو والمنافقین او د منافقینو ان الله بشکل تعالی کان د علیما پو حکیما خوند حکمت ولا واتبع او پیروي کوا ما دهغه یوحا چې وحی کول شي الیک استا طرف ته من ربک استا طرفنا ان الله بشکل تعالی کان د بما تعملون عملنا چې تاسو کوي خبير خبر وتوکل او ځان اسپاره علی الله تعالی باندې وکفا او پورا ده بالله الله تعالی وکیلا کارساز ما جعل الله ندی جوړ کړی الله تعالی لرجل هیڅ یو سړی د پاره من قلبین وزلنا فی جوفه د پسینه کې خود وزلنا نه خو یا به کافر وي یا به مؤمنی نه په امانت کې د الله رب منافقینو دا دې چې کوم هغه کوي او دین علاوه دویمه اشاره د هغه طرف ته د زید طرف ته چې هغه هم ستا بچی دا بنیادی طور باندې خونه اورست راضیه تاسو به هغه باندې پويږئ وما جعل او ندی جوړ کړی ازواجکم ببیان دستاسو الائی اغه خزی تظاهرون چې تاسو زهار کوي منهن د اغینا امهاتکم من دستاسو اغه خزی چې ته هغه ته مور اوای ستاد وینا په بنیاد باندې هغه مور کیږي نه او دا زهار باقاعده یو حکم دی او ورسته برازي ان شاء الله په سوره مجادله کې الته بده تفصیل اغبانه به تاسو پوښي خو اشاره د مغه طرف ته ده یعنی کته خځه ته اوای چې ته په ما مور شوي نو ستاد وینا بنیاد باندې غستا مور کیږي نه او دا به مخکې باقاعده طلاق غنل کېدو چا به خځه ته وله ته زما مور شوي ته په ما باندې مور غونتي نو هغه خځه بدن غنه جدا شوله به ناغه طرف ته او داغه حکم په سوره مجادله کې ده ان شاء الله وما جعل او ندی جوړ کړی ادعیاکم اغه زامن دستاسو اغه زامن چې تاسو په خله ورته زامن ویل دي مو بولا بیٹا خله زامن حقیقی زامن نه ابناکم زامن دستاسو ان ندی دا زامن دستاسو ذالکم دا قولکم خبر دستاسو دی بیافواهکم استاسو په خله باندې یعنی خدای ته مور ویلي دا ستاسو خله خبره ده دا حقیقت دې سره بدلیږي نه پردي مشوم ته بچي اولی دا ستاسو خبره ده په دې سره دغه حقیقت بدلیږي نه